سلامونه مرګرو. افغانستان اوسنی حکومت د گاونډي ملکونو نه د افغان کډوالو بدل په یو بل طریقه باندې اخلي. تاسو ته بیا دی چې پرون افغانستان کې د غوي شرکت سره د افغانستان اوسنی حکومت یو هوکړه لاسلیک شو. په دغه هوکړه کې به غوي شرکت هغه په افغانستان کې د 10 میلیارډ ډالرو پانګونه کوي او دغه به افغانستان ته برېښنا تولیدوي سي. دغه برېښنا مدنو دا به ټول افغانستان ته تقریبا تر 10 کلونو پورې د افغانستان چې څومره هم آبادی ده هغې ته به کافي وي. 10 کاله بعد به بیا دوی نور برېښنا هم جوړوي، خو تر هغې پورې به انشاءالله افغانستان په خپلو خپو باندې هم ولاړ وي. تاسو به یا کتلی وي یا نه وي، خو څو ورځې وړاندې افغانستان اسلامي امارت یو اعلان کړی او په هغه اعلان کې هغوی ویلي ول چې موږ په ټول افغانستان کې تقریبا 25 ډیمونه جوړوو. کومې اوبه چې افغانستان نه ګاونډي ملکونو ته ځي هغه ټولې اوبه چې کومې دي هغه موږ را بندوو او په هغې باندې ډیمونه جوړوو چې په هغې کې د افغانستان اوسني حکومت په وطن کې دننه چې کوم غټ غټ شرکتونه دي هغوی ته او بهر ملکونو کې چې کوم شرکتونه دي هغوی ټولو ته ویلي ول که څوک په دې کې پانګونه کول غواړي نو موږ حاضر اوسو چې د هغوی سره هوکړې لاسلیک کړو او هغوی ته به موږ د امنیت یا د هر قسم د خطرې نه د بچاو د پاره د هغوی سره مرسته کوو او دغه زمینه به ورته برابرو چې دې ته به هیڅ نقصان نه کیږي. دغه اعلان کولو نه پس عزیزي شرکت چې د هغه د افغانستان برېښنا تولید کړه، خو په دغه ځای کې زیاتره افغانان داسې دي اعتراض کوي په عزیزي شرکت باندې. عزیزي شرکت چې کوم ده هغه برېښنا جوړوي د سکرو نه، د سولر سیسټم نه او دې نه علاوه څه به ډیمونه داسې جوړوي چې په هغې باندې به افغانستان ته برېښنا تولیدېږي. نو زیاتره افغانان دا اعتراض کوي چې شرکت چې د هغوی ته دا پکارو چې د کونړ په سیند باندې دوی ډیم جوړ کړی وی او هغې نه چې ده دغه برېښنا تولید کړې وه هغې ټول افغانستان ته ورکړې وله. یو خو به د افغانستان اوبو په ګاونډي ملک باندې مهار شوې وي، بندې شوې به وي، او بل دا چې د افغان کډوالو کوم بدلو هغه به هم د دوی نه اخیستلی شوی و. عزیزي شرکت داسې ونه کړل. عزیزي شرکت ولې داسې ونه کړل؟ تاسو زه به یاد وي چې څو ورځې وړاندې د هند چې کوم د بهرنۍ چارو وزیر د هغه افغانستان ته راغلی و، هغه په کونړ سیند باندې تقریبا د 4 ډیمونو چې د هغې باندې خبره روانه ده د هند د کوم شرکتونه چې دي هغوی سره هغوی غواړي چې موږ په دغه کونړ سیند باندې ډیمونه جوړ کړو او هغوی به چې شروعات اچي نو اول به وشاتوت ډیم باندې کار شروع کوي، هغه به جوړوي، هغې نه بعد کې به بیا دې خواته ښکته دې باندې 4-5 ډیمونه نور جوړوي چې په دغې سره به د خیبر پښتونخوا چې کومې اوبه دي ورسک ډیم ده نو دغه به تقریبا ورسره پوره شي او دې نه بعد به تاسو وګورئ انشاءالله چې په یو څو ورځې کې به د افغانستان اوسنی حکومت د هغوی سره هوکړې هم لاسلیک کوي. تر اوسه پورې چې افغانستان اوسنی حکومت غلی او هغه صرف او صرف د دغې دپاره غلی و چې د دغه اوبو نه فایده چې کومه وه هغه دغه ښکته پښتنو دپاره وله او دغه پښتانه داسې وي چې لکه په ټول پاکستان کې افغان کډوالو سره ظلم زیاتی کېده نو په خیبر پښتونخوا صوبه کې به افغان کډوالو ته یو سهولت موجود و. پرون چې کوم نوټیفیکیشن د خیبر پښتونخوا حکومت جاری کړی ده نو هغې نه را په دې خوا باندې به انشاءالله د افغانستان اسلامي امارت جواب دوی ته بل رنګ کړي او هغه جواب به دغه وي چې دوی به په انشاءالله دغه اوبه چې کومې دي دا بندوي او په دغې باندې به ډیمونه شروع کوي. ډېر نږدې وخت کې به انشاءالله تاسو وګورئ چې په دغې باندې له هند سره چې ده د یو لاسلیک وشي او د 4-5 ډیمونو چې کوم هوکړه ده هغه به ورسره کېږي چې په دغه سره به د پاکستان خیبر پښتونخوا چې زیاتره علاقې داسې دي چې هغه به د فصل کرلو یا د بجلۍ له سهولت څخه محرومې شي. او افغانستان اوسنی حکومت چې د هغه په دې باندې که چېرته خپله کار هم شروع کړي په دغه کونړ سیند باندې د ډیمونو دپاره نو زیاتره افغانان داسې دي چې هغوی به په دغې کې خپله هم چندې ورسره واچوي او دغه اوبو بندولو کې به هغوی د افغانستان اوسني حکومت سره ډېره غټه مرسته وکړي. زه په افغانانو کې داسې لیونیان هم پیژنم، داسې لیونیانو راته هم معلومات شته که چېرته افغانستان اوسنی حکومت په دغه سیند باندې د ډیم جوړولو اعلان وکړي نو په افغانستان دننه دومره پیسې راټولويږي چې دغه ډیم پې جوړ شي. افغانستان اوسنی حکومت که وغواړي تقریبا 4-5 ډیمه چې کوم دي د افغانان په خپله باندې هم په دغه سیند باندې جوړولی شي، خو تر اوسه پورې چې افغانستان اوسنی حکومت غلی و هغه د دغې وجې نه غلی و چې د خیبر پښتونخوا کوم حکومت ته هغه افغانانو سره ډېر ښه کول، تر اوسه پورې دوی ته هېڅ تکلیف نه ورکاو.
خو که چېرته دوی هم د افغانانو د تکلیف ورکول شروع کی نو ان شاء الله راتلونکي وخت کې به تاسو وګورئ چې دغه اوبه چې کوم دي دا به پرې مهارېږي. په دې باندې زیاتره ویډیوګانې ما داسې وکتلې چې هغې کې زیاتره خلک وایي چې دې سره خیبر پښتونخوا حکومت یا د پاکستان چې کوم حکومت ته دې سره د افغانستان لوز شوی ده، دوی سره د افغانستان یو هوکړه لاسلیک شوې ده، په هغې لاسلیک سره افغانستان نشي کولی چې دغه اوبه چې کوم دي دا مکمل مهار کړي یا مکمل بندي کړي. افغانستان د اوبو اګریمنټ یو گاونډي هیواد سره هم نه ده کړی، که ایران سره کوم اګریمنټ کړی او هغه هم د ظاهر شاه په وخت کې شوی او هغه اګریمنټ چې کوم ده هغه ایران هم نه مني، ځکه هغه اګریمنټ په دې طریقه باندې شوی چې افغانستان به تاسو ته اوبه درکوي، تاسو به افغانستان ته د چابهار په لاره باندې لاره ورکوي چې افغانستان له یورپي ملکونو سره تجارت وکړي او افغانستان چې کوم ګاډي یا کوم تجارت پر باندې کوي نو هغه به بالکل فری، هیڅ یو روپۍ به ترې نه تاسو نه اخلئ. خو ایران په هغې باندې عمل نه ده کړی، د افغانستان کوم ګاډي د چابهار په بندر باندې راځي نو د ایران حکومت د هغوی نه ټیکس اخلي، نو چې کله ترې نه هغوی ټیکس اخلي نو افغانستان کولی شي چې خپلې اوبه بندې کړي. او پاکستان حکومت سره خو داسې هېڅ هوکړه دوی نه ده لاسلیک کړې، که دوی په دې باندې ورسک ډیم جوړ کړی یا دې نه علاوه نورو ډیمونو ته دې نه اوبه تلي نو هغه دوی په خپل سر باندې کړي ده. د افغانستان مخکینیو حکومتونو سره په دې باره کې هېڅ خبره هم نه ده کړې، د دوی په خپل سر باندې کړي. نو افغانستان هر ټایم کولی شي چې دغه اوبه په دوی باندې بندې کړي.